لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. د دین په چارو کې څه زور او مجبورول نشته. سم خبره له غلطو مفکورو څخه جلا کړای شوې ده. اوس چې څوک له کوم طاغوت نه منکر شي او په الله ایمان راوړي هغه یو داسې کلکه آسره ونیوله چې هیڅ کله ماتېدونکې نه ده او الله د هر څه اورېدونکی او په هر څه پوهېدونکی دی. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. کوم خلک چې ایمان راوړي د هغو ملاتړ او مرستندوی الله دی او هغوی له ترږمیو نه رڼا ته راباسي او کوم خلک چې د کفر لاره غوره کړي د هغو ملاتړ او مرستندویان طاغوتان یعنی شیطانان دي او هغوی له رڼا نه د ترږمیو لوري ته راکاږي. دا کسان دوزخ ته ورتلونکي دي هلته به تل اوسیږي. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. آیاتا د هغه چا په حال غور نه دی کړی چې هغه له ابراهیم سره جګړه کړې و. په دې خبره جګړه چې د ابراهیم رب څوک دی او له دې عمله چې هغه ته الله حکومت ورکړی. کله چې ابراهیم علیه السلام وویل چې زما رب هغه ذات دی چې د ژوند او مرګ واکمن دی نو هغه په ځواب کې وویل ژوند او مرګ زما په واک کې دی. ابراهیم علیه السلام وویل ښه الله لمر له ختیځ نه راخېژوي ته هغه له لویدیځ نه راوخېژوه. د دې په اورېدلو د حق هغه منکر حق پک حیران پاتې شو خو الله ظالمانو ته سمه لاره نه ښیي. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. یا خود مثال په ډول هغه سړی ته وګوره چې هغه پر یو کلی تیریده چې شتونه پر بل مخ نسکور شوي وو. هغه وویل دا ودانۍ چې ورانې شوي دي دا به الله په څه شان بیا ژوندی کوي یعنی جوړوي. نو الله د هغه ساه واخیستله او هغه 100 کاله مړ پروت بیا الله هغه دوهم ځل ژوندی کړ او له هغه نه پوښتنه وکړه وایه څومره وخت پروت وي؟ هغه وویل یوه ورځ یا څو ساعته به پروت و. ویې فرمایل 100 کلونه در باندې په همدې حالت کې تیر شوي دي. اوس دې په خپلو خوړو اوبو لږ نظر واچوه چې کوم بدلون پکې نه دی راغلی. له بلې خوا لږ شان خپل خره ته هم وګوره چې ان هډوکي هم وراسته شوي دي.
او دا مو د دې لپاره داسې کړي دي چې موږ غواړو تا د خلکو لپاره یوه نښانه وګرځو. اوس وګوره چې دا د هډوکو پختۍ څنګه را پاڅوو، په غوښه او په ستوکي یې پټوو. کله چې په دې توګه هغه ته حقیقت په ډاګه څرګند شو، نو وی ویل زه پوهېږم چې الله په هر څه قادر دی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. او هغه پیښه دې هم در په زړه وي چې کله ابراهیم علیه السلام ویلي و چې زما څښتنه ما ته راوښیه چې ته په څه شان مړي ژوندي کوې. وی فرمایل آیا ستا پرې ایمان نشته؟ هغه عرض وکړ ایمان خو لرم خو د زړه ډالۍ نه غواړم. وی فرمایل ښه نو 4 مرغۍ راواخله، هغوی سره ټوټه ټوټه کړه، په خپلو کې ګډې ځان ته مایلې کړه، بیا د هغو یوه ټوټه پر بیلابیلو غرونو کېږده، بیا هغو ته نارې کړه هغوی به تا ته په ځغستا راشي. په دې ښه پوه شه چې الله لوی واکمن او د حکمت څښتن دی. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. کوم خلک چې خپل مالونه د الله په لار کې لګوي، د هغو د لګښت مثال داسې دی لکه چې یوه دانه وکرله شي او له هغې نه وږي زرغون شي او په هر وږي کې 100 دانې وي. په همدې ډول چې کله د چا عمل ته د الله خوښه شي زیاتوالی پکې راولي، هغه هم پراخونکی او هم د علم څښتن دی. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. کوم خلک چې خپل مالونه د الله په لار کې لګوي او له لګښت نه وروسته فاصلونه نه کوي، نه آزار ورکوي، د هغو ثواب د هغو د رب سره دی او پر هغو څه ویره ترها غم خفګان نشته. یوه خوږه خبره او له یوې ناوړې خبرې نه تېرېدل له هغه خیرات نه ډېر ښه دي چې ورپسې آزارول وي. الله بې اړیزه او زغم د هغه صفت دی.